السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو او خويندو، د ابراهيم عليه السلام په کیسو کې ډېر درسونه دي چې باید زده کړو. کله چې موږ په اړیکه کې کېږو د وحیو شویو آیاتونو سره، الله خپل تکرار کړي ډېرې کیسې په قرآن کې د تیرو پیغمبرانو. هر کله چې دا یادوي، دغه کیسې زموږ لپاره پکې پند دی چې ترې زده کړو. زموږ لپاره پند دی پکې چې درس ترې واخلو. او د ابراهیم علیه السلام د ژوند څو اړخونه دي چې په قرآن کې تر پام او پوښښ لاندې راغلي دي چې موږ ورته ځیر شو. زه غواړم چې وښیم ډېر مهم د سورة مریم څخه چیرې چې الله تعالی یادوي بحث د دوو کسانو په منځ کې. ابراهیم علیه السلام ځوان هلک ولید خپل پلار چې بوتان تراشي او خرڅوي. ویل خپل پلار چې عبادت کوي د بوتانو. د ولید خپل پلار چې کوي ډېر څه. د خپل پلار سره هیڅ جوړجاړی په دې اړه نه درلود. د تل احساس کړی و شیان غلط دي. نو د پیل وکړ د کتلو خپل چاپیز ده. د پیل وکړ ستورو ته د وویل دا خو ښه دي د هغه څه نه چې زما پلار عبادت کوي. سپوږمۍ ته یې وکتل او ډېر نور فکټورونو ته. په فکر کې و چې رښتیا څه دي. د هیڅ کله پرته د الله څخه د یوه شي عبادت هم نه دی کړی. د یوازې تفکر پکې کړی و په دغو شیانو کې چې رښتیا څه دي، او دی د رښتیا په لټه کې و. د دې څخه موږ زده کوو که موږ وغواړو چې ورسېږو خوشحالۍ او قناعت او رضایت ته په ژوند کې، موږ باید تل د رښتیا په لټه کې واوسو. په شا کېږه مه چې ارام وکړې او رضا واوسې کله چې ته پوهېږي په رښتیا یو څه غلط دي. عمیقا فکر کوي هلته یو څه شته چې فکر کوي غلط دي. اجازه راکړه چې ویې ګورم، پرېږده ویې څېړم. ودرېږه چې غوږ ورته ونیسم. مه وېرېږه چې غوږ ورته ونیسئ. د الله وحی یې به ځواب ولري. زما ورورو او خویندو، دی راغلی خپل پلار ته او ده غوښتل چې وښیي دغه خپل پلار ته یې. ده غوښتل چې په خورا ښکلې طریقې سره خپل پلار ته وښیي. دا یې مخالف و، خو ده بد رد ورته ونه ویل. ده چیغې پرې ونه کړې، ده ښکنځل ورته ونه کړل، ده یې بې احترامي هم ورته ونه کړه، هېڅ یوه له دغو شیانو څخه. خو ده غوښتل چې خبرې وکړي له خپل پلار سره په خورا درناوي سره. نو ده تصمیم ونیو چې زه به ورته اصلي خبره وکړم. دی وایي: او زما ګرانه پلاره، وګوره ښکلې ژبې ته چې دی یې کاروي. دی وایي: او زما ګرانه پلاره. او تصور وکړه، ورښول د هغه پلار چې بدرفتاري ورڅه کړې، ښکار یې ورکړی، کوښښ یې کړی چې خوږ یې کړي. په نتیجه د دې کې چې ته نه غواړې د هغه څه عبادت وکړې چې زه یې کوم. دا به وشي. ډېر وختونه خلک رمزېږي د ځورولو څخه په نتیجه کې د راګرځېدلو څخه د دین د دوی د پلارانو یا کورنیو. که کورنۍ نه ده خوشحاله، دوی به یقینا ژوند تریخ کړي د داسې یو کس لپاره، خو باید ګزاره ورسره وکړو. دا یو ارزښتناک قیمت دی چې ته یې باید پرې کړې، او د دې ارزښت لري. تا له لاسه ورکړل یو څه کسه، خو تا له لاسه ور نه کړ هغه چې ته یې پیدا کړی یې. نو چې عبادت وکړې د الله، دغه هیڅ قیمت نه لري. چې عبادت وکړې د الله، دا څه دي چې نشو کولی بدل کړو په هر څه باندې. موږ به یې خرڅ نه کړو، موږ به یې په خطر کې ونه چو. موږ یوازې د الله عبادت کوو. موږ په اړیکه کې وو د پیدا کوونکي او ورکوونکي د هر څه د هغه یوه سره چې رالېږلی دی دغه وحی موږ ته چې اوس پرې غږېږو. نو ابراهیم علیه السلام، الله وایي: ولې تاسو عبادت کوئ چې نه مو اوري، نه مو لیدلی شي، نه مرسته در سره کولی شي، هیڅ ګټه نشي در سره رسولی، نشي کولی یو شیان ستاسو لپاره وکړي. او دلته تاسو د ده عبادت کوئ، وړاندې کوئ خپل ځانونه او عبادت د دغو شیانو لپاره چې تاسو جوړ کړي په خپلو لاسونو سره. نو الله بیانوي موږ ته ده. نو نکته چیرې ده؟ دلته چې دی ښایي خپل پلار ته د درناوي سره. همداسې قرآن هم بیانوي چې ده پلان درلود چې خپل پلار ته دغه تشریح کړي په فزیکي توګه د تجربې په واسطه.
چې دغه شیان مرسته نشي کولی. ده تصمیم ونیو چې مات کړي دغه بتان، او په همدې حال کې کله چې دوی بیرته راغلل ده ته یې وویل چا کړي ده، او دوی پوهېدل چې دغه ابراهیم علیه السلام و. ده ورته وویل ښه نو ترې وپوښتئ که یوازې دوی خبرې کوی شي، او دوی پوهېدل چې دغه ډبرې خبرې نشي کوی. نو د ده پوښتنه ترې دا وه چې ولې د دغو شیانو عبادت کوئ؟ آیا ورته متوجه شوئ؟ ده ورته ښکنځل ونه کړل، چغې پرې ونه کړې، خو ده خدای په حقه و، ټول رښتیا. ده بوخت کړل، ده غوښتل چې دوی باوري کړي. ده دعاوې ورته وکړې، ډېر کوښښ یې ورسره وکړو. ده دعاوې ورته کړې تر دې حده چې ډېر مهربانه و. الله تعالی ورته یاد کړل چې ستا دعاوې ځي تر یو حده کار کوي. الله تعالی په ټولو رحم وکړي او زموږ پلارونه او زموږ ته دې راوبخي ښه هدایت په هر وخت کې. د تیزې ژبې په استعمالولو سره به موږ هېڅکله ښېګړو ته ونه رسېږو چې د سختۍ او ستونزو په پایله کې راکول کېږي. هر یو له پیغمبرانو څخه خبرې وکړي د خپلو خلکو سره چې د ده مخالف وو. له همداسې ښو خبرو سره، له ډېر زیات درنښت سره، هېڅکله یې بې احترامي ورسره ونه کړه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بغیر له دې چې دوی څه ورسره وکړل، خو ده تل د درناوي سره و. هېڅکله یې بدې خبرې، چغې او فحش خبرې ورته ونه کړې. همداسې وویل شو د ټولو پیغمبرانو په اړه. نو د نن درس و د ابراهیم علیه السلام په اړه، او څنګه هغه خبرې وکړې د خپل پلار سره، او څه چې زده کوو له ده څخه ډېر زیات او ښه دي. الله دې موږ ته هغه توان را نصیب کړي چې وکاروو خپله ژبه په سمه توګه. مخکې له دې چې ولاړ شم بلې برخې ته، غواړم دا ور زیات کړم چې بحث دغه و چې څنګه ابراهیم علیه السلام چې پیغمبر و خبرې کړې وې د خپل پلار سره چې و ډېر ګمراه، زیات ګمراه. خو موږ چې به پیغمبر هم نه یو، خبرې کوو د هغو سره چې دومره بد هم نه دي په ډېره تیزه ژبه، چې کله ناکله موږ توهین ورته کوو، بد و رد ورته وایو، ښکنځلې ورته کوو او همداسې نور. راځئ چې دغه ته تغییر ورکړو. که موږ واقعا د وحي سره وصل شوي یو، موږ به خپل ژوندونو ته تغییر ورکړو. وګوره خپله طریقې چې ته خبرې کوې له خپل میړه یا ښځې سره، خپلو والدینو سره، خپلو اولادونو سره، وروڼو او خویندو سره، د خپلوانو سره، هغوی چې کار در سره کوي یا هغوی چې کار درته کوي. موږ ویلې دا په ځلونو، دا یوه یادونه وه چې هر ځلې راځي. الله تعالی ایښې د رضایت او کامیابي په عملي کولو د په لارښوونو کې له تاسو یې غوښتي چې ترسره یې کړئ. د غوښتي دي چې درناوی وکړئ د نورو، د غوښتي چې ډاډه شئ نورو ته په درناوي ورکولو سره، حتی د جنجال په مهال. او په همدې خاطر چې موږ وایو زه په پوره درناوي سره خپله ادعا لرم. د دې څه معنا ده؟ زه په ټوله کې ستا سره هم نظره نه یم، خو نه غواړم چې بې احترامي دې وکړم. الله تعالی د ښېګړې را نصیب کړي. نو وروسته له دې که موږ وګورو سورت مریم ته مخ په آخر، الله فرمایي د خلکو په اړه، خلک چې فکر کوه دوی مهم سړي دي، خلک چې لرل یې ډېر له تا او ما څخه زیات، خلک چې لرل یې ډېر مالونه، ډېر صلاحیت، ډېر څه. او الله تعالی وایي تاسو پوهېږئ څومره له دوی موږ خراب کړل او دوی نور وجود نه لري. آخره آیه سوره مریم. تاسو له دوی څخه واورېدل یو غږ، مو ترې واورېد فرعون لوی ظالم او نور چې ډېر څه یې لرل چې راغونډ کړي وو ډېر مالونه، په ټوله کې مو واورېدل حتی یو نفس او حتی یو کوچنی غږ. نو الله تعالی راښیي موږ ته چې او سړیه په غوره کې کېږه مه. خلکو چې لرل ډېر له تا نه له مخه راوګرځېدل الله ته، پرته له دې چې ته څه لرې ته به هم راوګرځې. په 4 آیت شریف کې الله تعالی فرمایي destroyed many before them who were better than them. موږ وګرځول خراب ډېر له دوی مخکې هغوی چې و بهتر له دوی څخه، ډېر له هغه څه چې د دوی ولرلې له تاسو څخه ډېر. الله دې موږ ته زده کړې را نصیب کړي. او په پای کې الله تعالی همدا شان فرمایي He says هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Can you feel any one of their presence?
Or do you even hear from them the slightest of sounds? ته کولای شي د هر یو حضور احساس کړي یا ته کولای شي احساس کړي Humble یو yourself to آرام Allah. غږ د دوی ځواب نه دی نو ځان وساته له کبر څخه متواضع وګرځه الله ته کله چې نور ته خطاب کړي درناوی ولره الله د ښېګړې را نصیب کړي